همین دستمال بدادیم ولی او راحت خود بگذشت. بعضی گفته چند تا بود، گفت که 54 تا بود. د اسلامکلا څخه موټر هری کاروان بس موټر 580 موټرو داسې د پل هاشمي د لارې څخه راتلې غوښتې پر القوي سړک باندې بین المللي هرات کندهار سړک ته داخل شي او بیا مسافر کابل ته انتقال کړي. دلته د یو موټر ګاډ یو کوچنک مازدا ډوله موټر او یو د 580 د درو سره تصادف کړو. نو دغه وخت کې په دغه مازدا ډوله موټر کې د تیلو بیلران بارو د بیلرانو دا وخت انفجار کړی اور یې اخیستو. نو موټران موټر ګاډ او مازدا موټر 580 موټر دا درې سره په کامل ډول باندې سوي. موږ دغه شهیدان کلوردو ساوي روغتون سلویسترو ساوي روغتون ته انتقال کړ او اوس همدلې په سردخانو کې. کوم وخت چې موږ ورلو یو چا راته ویل چې 3 کسان زخمیان وو. نو هغه معلوم نه سو چې هغه په دغه درو سر مختلفو موټرانو کې یو لکه یو موټر ګاډ 2 موټران چې هغه د کوم موټر مربوط وو. خو دوی ول 3 کس زخمیان وو. په دا موټر کې ټول شپږ کسان موږ شهیدان راوړي چې په هغه د جملې څخه 19 هغه ماشومان دي. هغه تقریبا ټول سوي دي. یو اندام هم د هیڅ روغ نسته پکښې نه پیژندل کېږي چې دا وپېژندل شي چې دا ځوان دی سپین ږیری یا هلک. خو داسې د قد په اندازه باندې معلومیږي. تقریبا 19 دانې ماشومان دي او 50 دانې زنانه او غټان خلک دي. ما به خونه بدیم، همین که به خونه بدیم دیدیم صدای ترقه شد، تا کاری بیساب صدای شد سکل از اونجا ما سوار شدیم. تا تیز بیامادیم که بیامادیم من دیدیم بیساب همین موتر اینجا میسوزه، بیساب او اتوبوس اونجا میسوزه، تای سرک هم لوکا آتش گرفته. او برتر برفت دیدیم یک نفر دیم تو نیمه نفسی او کم بالا کشتیم. لالا شکار شده نمیفهمون. لالا با او طرف دیدیم دو تا هم تو لوخته. دلته مو دغه مدیریان حادثه چې موږ لیدلې ده. یوه وړم کال وسوه، یوه پروسر کال وسوه، یوه د 10 کال وسوه. همدغه حادثې چې یوه 2 ټانکر ولګېدله بیا دا موټر ولګېدی.